سورة الفاتحة د قرآن مجید اولنی سورت تے او د دې سره ضروری فضائلم بیان شو. اول سر کی دعوه ذکر شو چې الحمدلله رب العالمین، ټول د کمال او د خدای توب صفاتونه لله خاص الله لردی، او په دې دعوه باندې بیا دلایل ذکر کړو. اولنې دلیل رب العالمین زکه چې پالون کې د ټول مخلوق دی. دویم الرحمن زکه چې عام مهربان دی. دریم الرحیم زکه چې عام زکه چې خاص مهربان دی او همیشه مهربان دی. او سلورم مالک یوم الدین واقدار د ورځې د جزا او د سزا دی. وإياك نعبد وإياك نستعين. مالک یوم الدین واقدار د ورځې د جزا او د سزا دی. د دین نه مراد څه دی؟ قرآن مجید کی دین په ډیرو معناګانو سره راغلی دی، خو په دې کې علماء دو معناګانې کړي دي. یو دین راځي په معنا د حساب سره، او دویم دین راځي په معنا د جزا او د سزا سره. لکه قرآن مجید دا معناګانې په خپل باندې کړي دي. امام قرطبی رحمه الله چې مشهور مفسر دی هغه دا معنا کوي چې الدین الجزاء علی الاعمال والحساب بها. دین څه ته ویل کی؟ د اعمالو بدله ورکول او پاغي باندې حساب کول. او دا معنا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نو مفسرین نقل کړي دا. نو د جزا او د سزا معنا شو، او دویم دین د حساب په معنا باندې مرাজি. لکه سورہ نور اتلسم سپارہ او 50م آیت کې براشي رستو چې یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق. یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق. یومئذ په دغه ورځ باندې یوفیهم الله پورا پورا باور کې الله تعالی دیو تا دینهم الحق، حساب د دیو په حق سره، بدله د دیو په حق سره. او دین مراد دین معنا مفسرین په دغه آیت کې کړي دا په حساب سره چې الله به پورا بدله ورکي او پورا حساب بول الله تعالی ورکي. او يعلمون ان الله هو الحق المبين. حدیث کې مراغلی ترمذی شریف کې حدیث دی او مشهور حدیث دی، موږ تاسو ډیر اورو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. او خيار انسان هغه دی دان نفسه چې حساب وکړ خپل ځان سره، د ځان سره حساب وکړ، وعمل لما بعد الموت، او د مرګ نه پس چې کوم ژوند دی د هغې دپاره عمل وکړو، کار یې وکړو، تیاری یې وکړو. عمر رضی الله عنه بم فرمایل حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. د ځان سره حساب وکړئ مخکې دې نه چې ستاسو سره حساب وکړی شي. نو د حساب سوچ به مسلمان کوي چې ما پسې یو ورځ را روانه ده چې په هغې کې به الله زما سره حساب کتاب کوي. د نیک عمل بدله به مراته ملاویږي او د بد عمل بدله به مراته ملاویږي. دا نن سبا چې کومې شپې دي نو دا ډېرې قیمتي شپې دي، ورځې هم ډېرې قیمتي دي. نبی صلی الله علیه وسلم به د شعبان په میاشت کې روجې ډېرې نیولې. زمونږ خلکو ځان ته قصه لږ اسانه کړې ده.
الګوي د پنځلسی روزه به ونیسو او د شب برات عبادت به وکړو. حال دا ده چې د شب برات په عبادت باندې څه خاص نص نشته دی او صحیح حدیث هم پدې کې نشته. د پنځلسی د ورځې چې کوم روزه ده د 15 د شعبان پدې کې او ضعیف روایت ده چې قابل عمل نه ده. د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې څوک نشي ثابتوله چې نبی علیہ السلام د 15 د شعبان روزه نیولي او یا په دیش په باندې څه خاص عبادت کړي. دا په صحیح حدیث کې نه دي ثابت. ها علماء لیکلي دي وې د الله د پیغمبر په هر میاشت کې عادت داو چې 3 ورځې روزه به نیولې. هغه ته د 20 روزه ویل کېږي، ایام 20 14 روزه، 14 روزه او 15 روزه د هر میاشت. او بیا به فرمایل چې دا یو روزه چې دنو د 10 روزو برابر ده. نو څوک چې په هر میاشت کې د 3 روزې نیسي د دې مثال د لکه ټوله میاشت چې روزه نیولي. او دا خو یوازې د شعبان په میاشت کې نه دي، په هر میاشت کې دي که چانه الله توفیق ورکړي. نو د 15 روزه چې څوک د ایام 20 په ضمن کې ونیسي نو بده کې شرعاً څه بدی نشته. خو چې ټوله میاشت روزه نه نیسي او صرف د یو ورځې ته انتظار کوي نو علما وایي دا ښه کار نه دی چې صرف د 15 روزه نیسي. او یا لکه حدیث کې په صحیح حدیث کې دا راغلي د شعبان د روزو په باره کې چې عائشہ رضی الله عنها وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد رمضان نه پس چې په کوم میاشت کې ډېری نفلی روزې نیولې نو هغه د شعبان میاشت وه. یعنی کله کله به داسې مسلسل روزې ونیولې زمونږ به دا خیال راغی چې دې اړو کوجه کوي نه بس ټوله میاشت به نیسي. او کله کله به داسې مو شو چې داسې به مسلسل پکې کوجه کړه تا به و چې دې کړو روزه نه نیسي. نو یو ځل د چا تپوس وکړو چې ته ولې په دې میاشت کې ډېرې روزې نیسي؟ ویل نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ذاک شهر یغفل عنه الناس. دا داسې میاشت ده چې عام طور د روزې د عبادت نه خلک په دې کې غافل دي، ځکه وروسته پسې روژه را روانه ده نو خلک روزې ته ځان فرش کوي. چېرې که په دې میاشت کې روزې نیسي نو بیا خو به په روژه کې نشي نیولی، په رمضان کې به نشي نیولی. نو په دې میاشت کې څوک روزې عام طور نه نیسي. حال دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ویل که څوک نفلي روزې نیسي نو اصل کې د نفلي روزو میاشت خدا ده او وجه دا ده چې په دې میاشت کې الله ته د بندگانو اعمال خیږي. ګوره دا ذهن کې اشکال راځي چې دا څنګه چللی. حدیث کې دا راځي نبی علیہ السلام وایي چې روزانم اعمال خیږي. په حدیث کې دا راځي نبی علیہ السلام وایي چې په هفته کې یو ځل اعمال خیږي د جمعرات په ورځ باندې. او دلته په حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وایي چې د شعبان په میاشت کې خیږي. علماء وایي اصل کې رفع په 3 قسمه ده. رفع په عربی ژبه کې پورتوالی ته وایي، یعنی الله ته چې اعمال خیږي نو 3 قسمه اعمال دي. یو رفع یومي وایي د روزانه په بنیاد باندې د بندگانو اعمال الله ته پیش کیږي، یعنی شوا روز کې یو ځل. او دویم رفع اسبوعي ویل کیږي په هفته کې یو ځل نو هغه د جمعرات ورځ ده. او بل رفع سنوي وایي په کال کې چې یو ځل ټول کال اعمال خیږي نو هغه به د شعبان میاشت. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا هغه میاشت ده چې په دې کې د بندگانو اعمال الله ته پیش کیږي. او زه پکې ځکه ډېرې روزې نیسم چې زه دا غواړم چې زما عمل نامه الله ته په داسې حالت کې پیش شي چې زما په عمل نامه کې روزه لیکلی شوي. نو د الله پیغمبر به په دې میاشت کې ډېرې روزې نیولې. یعنی په عامو میاشتو کې چې په کومه میاشت کې د الله پیغمبر ډېرې روزې نیولې نو هغه دا میاشت ده. مسلمانانو نارینه او زنانو له پکار دا دي چې په نیکو اعمالو کې د الله او د رسول تابعداري وکړي. ګوره اوس د ځان خو عمل نه دی پکار، یو بنده د ځان نه عمل کوي او د پیغمبر اتباع او تابعداري پکې نشته نو دا خو نیک عمل نشو. نیک عمل هغه دی چې د الله د پیغمبر په طریقه دی وکړو. په دې یو حدیث کې دا راغلی دی
چې مسلمانان د اختر په ورځ باندې کله عیدګاه ته وځي نو د اختر د مون نه مخکې په عیدګاه کې نفل مون نشته دی. که څوک کور کې د اشراق مونځ کوي کولی شي څه بدي نه وي، خو په عیدګاه کې ما د اختر د مون نه مخکې مون نه کوي. یو کس په مانځه باندې ولاړو، علي رضی الله عنه منع کوي الله ته ولې مونځ کوي؟ نو هغه سړی د ساده شانته و، علي رضی الله عنه ته وایي ولې ماله به الله په مونځ باندې سزا راکوي؟ دا خو مونځ دی. نو علي رضی الله عنه ته وفرمایل ویل نه په مونږ به سزا نه درکوي، د پیغمبر په مخالفت به الله سزا درکوي. چې یو کار پیغمبر نه دی کړی هغه ته منع فرمایلی ده نو تی ولې کې؟ دا دین خو د ځان نه جوړېږي. دین خو هغه دی چې بندې د قرآن نه زده کي، دین هغه دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم د عمل او د صحابو د عمل نه زده کي، دغې ته دین ویلی کېږي. ګوره نو دا د پنځلسي روژه په ټوله میاشت کې دا یوه روژه نیول د دې ګوره هېڅ ثبوت نشته. لہذا مسلمانان د یوازې په دې باندې ځان بیا نه ستړی کوي. عمل هغه دی کوم چې د الله د کتاب او د پیغمبر د سنتو مطابق وشي. ګوره شپې هم ډېرې بهترې دي، ګوره غوره شپې دي. پرون مې یو کتاب کتنو یو عالم بحث کړی دی چې هسې شپه غوره ده او که ورځ. د عبادت دپاره به دا شپه غوره او که ورځ به غوره. نو هغه وایي چې اصل کې شپه غوره ده، شپه بهتره ده. او بیا دی عالم قول نقل کړی دی چې لولا اللیل لما احببت البقاء فی الدنیا، که په دنیا کې دا شپه نه وی که نه نو ما به په دنیا کې ژوند د الله نه وی غوښتی، یعنی دنیا ژوند به ما نه وی خوښ کړی. بس د الله نه مې سوال کړی وی چې الله بس ما واله، ما باندې مرګ راواله که په دنیا کې شپه نه وی. یعنی شپه داسې یو عجیب وخت دی چې دا ټول خلک وده دي، خاموشه خاموشي ده، شور نشته دی او ټول خلک غافل دي، د غفلت پردې پې راخوري دي او ته الله ته ولاړې د الله نه دعاګانې غواړې، الله ته اوښکې توی کې. په دې سره د بنده زړه سپکېږي. ګوره حقیقت دا دی چې بنده د شپې الله ته ودرېږي نو د بنده د زړه سره سپکېږي. د دنیا غمونه او پریشانۍ اوس الله تعالی ختموي. د شپې په عبادت کې ځان له یو خوند دی. نو دا عالم وایي موږ د ورځې ستړي شو، زری زری شو، خلک د الله بندګان هم ودردئ، زړونه هم وازارئ، او چې شپه راشي او الله ته ودرېږو نو ټول غم هم سپک شي ستا. نو وایي لولا اللیل لما احببت البقاء فی الدنیا. او حدیث کې دا هم راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې شپه شي او خصوصا د شپې دا دریمه حصه شروع شي نو ينزل ربنا تبارک وتعالى الى سماء الدنيا، الله د دنیا د اسمان ته راکوشي د خپل شان او د جلال مطابق. او الله ملائکو ته وایي چې تاسو اعلان وکړئ په دې دنیا کې وګرځئ. څه وایي؟ خلکو ته دا وایي چې هل من سائل، څوک سوال کوونکی شته چې زمانه سوال وکړي، زمانه څه وغواړي؟ او هل من مستشفن، څوک بیمار شته دی چې د خپل مرض شفا وغواړي؟ او هل من داع، څوک دعا غوښتونکی شته چې زمانه دعا وغواړي؟ یعنی هغه ورکوونکی ذات څوک چې ورکوي هغه وایي زمانه وغواړه. او چې هغه څوک محتاج دی او سراسر فقر دی هغه قلارې وده دی په ځان باندې څادر او بړستن راکړی دی او خبر هم نه دی د ځان. نو دې وجې نه علما وایي اهل اللیل فی لیلهم الذ من اهل اللهو فی لهوهم. کم خلق چې د شپې والا خلق دی، یعنی د شپې په عبادت باندې عادت دی او د شپې عبادت خپل معمول ګرځولی دی، نو وایي دی ته چې د شپې په عبادت کې کم خوند ملاویږي نه، نو دا چې د ورځې خلق کم لهو لعب او د دنیا په کارونو کې مشغوله یې دومره خوند ګورې دیو ته نه ملاویږي. یعنی مطلب یې دا دی چې د شپې په دینی مصروفیاتو کې چې کوم خون پروت دی دا د ورځې دنیا په کارونو کې نشته. ګوره د دنیا په کارونو کې ټول ټینشن دی چې څومره دنیا ډېره هغه عمر به د پریشاني سیوا کي. سهولت به درته وي خو د زړه هغه چین او سکون چې څه ته وایي نو ګورې هغه په دنیا نه میلاویږي. ورنه تاسو د مالدارانو سره کښېنئ نو قصې به ورته بیا وکړي. نو مالک یوم الدین
واقدار د ورځې د جزا او د سزا دی، واقدار د ورځې د حساب دی. یوم الدین دا د قیامت یو نوم دی. په قرآن مجید کې د قیامت ډیر نومونه راغلي دي، تقریبا علماء لیکلي دي. وې د قیامت 22 نومونه په قرآن کې ذکر دي. علی سبیل المثال د قیامت ورځ د په قرآن کې یوم الدین ویل شوی ده، لکه په دې آیت کې یوم القیامه او ویل شوی ده، یوم القیامه. الساعه او ویل شوی ده، الواقعه او ویل شوی ده، الحاقه او ویل شوی ده، القارعه او ویل شوی ده، الطامه الكبرى او ویل شوی ده، الصاخه او ویل شوی ده، یوم الحسرت او ویل شوی ده، یوم التناد او ویل شوی ده، یوم الطلاق د ملاقات ورځ او ویل شوی ده. دا د ملاقات ورځ ده، د قیامت دا ورځ. لکه لینذر یوم الطلاق، لینذر یوم الطلاق. ظالم به کې د مظلوم سره ملاقات وکي، مظلوم به د ظالم سره ملاقات وکي. هغه ظالم به وویني چې هغه د اخر راغی، چې په دنیا کې په ما باندې ظلم کړو او زما په هیڅ وس داس نه رسېدو. هغه ظالم هغه راغی، وس د الله مخې ته به دواړه پیش کېږو. او دنیا کې خو ما ډېرې چغې والې خو چا مې اواز نه اورېده، اوس به الله زما بدل والي. نو د قیامت دا ورځ چې ده که نه، د بچو به د پلار او مور سره ملاقات کېږي، د مور او پلار به د بچو سره ملاقات کېږي. آدم بابا چې زمونږ استاد سره ټولو پلار دی، د هغه سره به د خپلو بچو ملاقات کېږي. د قیامت دا داسې ورځ ده. د مؤمنانو په دنیا کې چې دا کم مرګ په مؤمن راشي که نه، نو په مرګ باندې مسلمانان د یو بل نه جدا شي. ګور علماء وایي دا عارضي جدایي ده. قیامت ته الله یوم الطلاق ویلی دی که د ملاقات ورځ ده. د دنیا دا مرګ چې دی د عارضي جدایي ده. خاوند ژوندی دی، ښځه مړه شوه او دواړه مؤمنان دي، دا عارضي فراق دی. داسې ورځ را روانه ده چې الله به دا دواړه داسې یو ځای کړي، داسې ملاقات به وکړي چې د هغه ملاقات نه پس به جدایي نه وي، بس ټول عمر به یو ځای. او که ښځه ژوندی ده او خاوند وفات شو، مور او پلار ژوندي دي او بچی وفات شو، بچی ژوندي دي او مور او پلار وفات شو، نو دا عارضي جدایي ده. ګورئ مسلمان به ځان له په دې باندې تسلي ورکوي چې زه او دا ښځه د یو بل نه جدا شو، خو دا عارضي جدایي ده، عارضي فراق ده. بیا به هم الله داسې را یو ځای کړي چې په هغه جدایي کې به بیا په هغه یو ځایوالي کې به بیا جدایي نه. په دې هندوستان کې عالم تر شوی دی مولانا محمد علي جوهر رحمه الله تعالی، ډېر لوی عالم او ډېر قربانۍ والا سړی و. هغه وایي انګریزانو نیولی او په جیل کې علما او غریبانانو خو حق پرست علما خو په هر زمانه کې قربانۍ نه ورکړي دي. او دا زمونږ دا دور چې دی نو دام د علماو دپاره ګوره ډېر د ابتلا او د امتحان وخت دی. په دې معنا نه چې ګنې دی به جیل ته ځي، په دې معنا چې دته ډېرې غټې فتنې مخې ته دي. ګوره ډېر لوی لوی چیلنجونه ورته مخې ته دي چې دی به د هغې مقابله کوي. آسان کار نه دی. ګوره یو خدا دی سړی بړستن کې سر ورکړی او دنیا دا له ځان نه خبره، خو بېله خبره ده که نه. خو چې دنیا د حالاتو نه ځان خبره او د علم په تقاضو باندې چلیږي، نو ډېرې داسې خبرې دي چې هغه کولی هم نه شي کولی. ډېرې داسې خبرې دي چې هغه د وخت تقاضا ده او نه شي کولی. نو چې د علم په تقاضو نه چلیږي نو کار بیا ډېر ګران دی که نه. ګوره حدیث کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی من سئل عن علم فکتمه. د چا نه چې د یو مسلې په باره کې تپوس وشو، یعنی د وخت تقاضا ده او د ده نه دا مسلې په باره کې تپوس وشو، فکتمه دغه مسله ایسته پټه کړه. ولې پټه کړه؟ د څه وجې نه، یا یره ده، یا د دنیا لالچ دی، یا څه تمه ده، بل څه دي بل څه دي، خو مسله یې پټه کړه. او خلکو ته محتاج دي، ځکه چې خلکو ته مسله نه بیانې نو خلکو دین خرابېږي، عقیدې خرابېږي، عمل خرابېږي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الجم یوم القیامت بلجام من النار. الله به د قیامت په ورځ باندې په دې خوله کې د اور واګي واچوي چې تا نه ما دا علم درکړی او څه له مې درکړی، تا له چې ما دا ژبه درکړې وه نو څه له مې درکړی وه. نو حقیقت دا دی چې دې حالاتو ته سوچ کې که نه،
او هغه مسلې چې خلکو ته محتاج دي نو ډېرې داسې مسلې دي چې خلم پې نشي کولاولی. دا څومره لوی ازمایښت دی، دا څومره لوی امتحان دی او دا څومره د خسارې خبره ده کنه. نو مولانا محمد علي جوهر په جیل کې و، انګریزانو نیولی و. نو ښځه پسې ډېره خفه وه ځکه انګریزان خو ډېر ظالمان وو. هغې خو به د علما د توپونو مخې ته ودرول، ویسته به یې والوسول. هغې خو علما دومره په بې دردۍ شهیدان کړي دي په دې هندوستان کې چې سړی ورته حیران شي. هغه یو عالم تاریخ لیکلی دی د انګریزانو د دور. نو هغه وایي زه را روان شوم د هندوستان یو دوه علاقې یادې کړي دي چې څه ډېره اوږده فاصله ده په منځ کې. ویل زه را روان وم ویل د دې یو ښار نه واله د بل ښاره پورې هرې ونې ته یو عالم ځوړند کړی و، پانسي کړی و، دومره علما یې شهیدان کړي وو. نو چې دی راغی نو ښځه پسې ډېره زیاته خفه وه. نو غریبه ایسته مړه شوه، شهیده شوه. نو چا ورته وویل جیل کې ورته ملګرو وویل چې ته انګریزانو ته درخواست ولیکه چې زما ښځه وفات شوې ده او په ما پسې غریبه وفات شوه. زړه یې وچاو د خلک وایي پښتو کې که نه. نو ما پرېږده وایي زه جنازې له لاړ شم. ویل سترګو کې اوښکې راغلې ویې ژړل. او ویل بیا دا سر ښکته کړه لږ ساعت سوچ یې کوو. ویل بیا یې سر راپورته کړو ویلې چې زما دا ښځه که په دنیا کې زما نه جدا شوه که نه او ومې نه لیدله نو خیر دی دا عارضي فراق دی، عارضي جدایي ده. قیامت کې به هم الله بیا داسې رایوځي کړي چې بیا ماړو فراق نه وي. زه خیر دا سخته برداشت کولی شم خو انګریزانو ته ټیټه خبره نشم کولی. یو اوس انګریز ته ووایم چې زما ښځه مړه ده او ما له اجازت راکړه. ګوره دا هغه خلک وو چې دې ته اصحاب عزیمت وایي ښه، دا ډېر اوچت خلک وو. بلال رضی الله عنه چې کله وفات کېده نو تاسو هغه مشهوره واقعه اورېدلې ده. ویل ښځه او بچي ورته راټول شوي و جړلې چې وحزناه علی بلال، و د بلال غمه ځکه بلال رخصتېږي د دنیا نه روان دی او ښځې هم ورته جاړي او بچي هم ورته جاړي. ویل بلال رضی الله عنه د مرګ په سخته کې وی چې وا فرحته، و د مرګ خوشحالۍ، د مرګ ته خو زه خوشحاله یم او ځکه ورته خوشحاله یم چې غدن القى الاحبه محمدا واصحابه، دنیا کې د یو بل نه جدا شوي او چې مړ شم نو سبا به مې د پیغمبر علیه السلام او دغه د ملګرو سره ملاقات کېږي. خو زما ډېر یاد شوي دي او تاسې ما پسې خفئ. دا مرګ خو زما دپاره خوشحالي ده. ګوره په الله دومره مضبوط یقین، په الله باندې دومره ښایسته ګمان، مسلمان له پکار دا دی چې خپل ګمان په الله باندې سم کړي. واره مونږ خو بدګمان یو، زمونږ خو دا خیال دی څه خو راسه شته نه دی که نه، څه خو په لاس کې نشته. دغه سفر دپاره چې کومه توخه پکار ده نو هغه زمونږ سره نشته او څه په الله بدګمان یو. زمونږ دا خیال دی چې مړه شو بس ایسته به جهنم ته ارته، بدګماني نه ده پکار په الله. داسې ښه ګمان پکار دی لکه څنګه چې د بلال رضی الله عنه ویل چې مړ شمه ویل سبا به مې د پیغمبر علیه السلام او دغه د ملګرو سره ملاقات کړي. نو د دنیا دا فراق چې دی دا ګورې عارضي فراق دی، عارضي فراق دی. امام حسن بصری رحمه الله وایي دا پښتانه یو خبره کوي که نه، وایي سبا به د الله سره ملاقات کېږي او داسې عمل وکړه چې د سترګو د لګولو ځای خو پکې پرېږدې که نه. خیال هم دی هلکه وایي د سترګو د لګولو ځای پکې پرېږده وه، یعنې سبا به د یو بل سره مخ کېږو که نه. وایي غر په غر نه ورځي خو انسان په انسان ورځي، که ډېره مرانه شي که نه خو یو ځل خو به یو ځای کېږو سبا که نه. نو دومره مخالفت وکړه چې د سترګو د لګولو ځای خو پکې پرېږدې که نه، دا ومنګه که نو هغه عربی کې یو متل دی وایي ابغض بغیضک یوما ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما. د چا څه که ورانه کې که نو بغض کې د چا سره نو دومره حده پورې لاړ شه چې کېدای شي سبا ورسره ستا جوړه راشي نو چې بیا خو کم از کم سترګې خو یو ته ټیټې نه وي که نه، سترګې به دې ورسره لګي نو د سترګو لګولو ځای پکې پرېږده وه، بیخي د حد نه تجاوز مه کوه. او احبب حبیبک هونا ما، په دې محبت کې خپل حدود نه تجاوز مه کوه، اخوا مه وړه. عسى ان یکون بغیضک یوما ما، کېدای شي سبا ستا او د په منځ کې اختلاف راشي نو بیا به دا اختلاف نشي برداشت کولی، زړه به دې وچ وي. د محبت هم خپل حدونه دي او د کینې او د ورانې او د بغض هم خپل یو حد دی، دا به نه کراس کې. د دې دپاره خپل حدونه الله تعالی مقرر کړي. نو پښتانه چې وایي که نه وایي د سترګو د لګولو ځای پکې پرېږده وه،
نو ګوره د قیامت د ورځ به موږ او تاسو په سره روانه د الله په نافرمانی کې دومره تجاوز نه دی پکار چې هغه د سترګو درګولو ځم پکې سړی پرې نه دی بیا چې د الله سره بنده مخ کیږي د پیغمبر سره مخامخ کیږي کنه نو د الله سره ملاقات د پاره د سترګو درګول بنده څه کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کیږي نو د سترګو درګول د کې سپریخي او کنه دی پریخي د مور او پلار سره به ملاقات کیږي دومره مال ته پریخي او باغی پسې د سره لګولې دی کنه دی لګولې د سترګو درګول زید پریخي او کنه دی پریخي دا ټول خبره ځان ته مخکې دا حسن بصری رحمه الله بارک دی علماء تاریخ لیکلی دي وای هغه به وی چې کوم خلکو د پیغمبر علی السلام نو سه شهید کړي د حسین رضی الله عنه نو کو زه په دغه لخر کې مې اسی د مې شهید کړي نه وي اسی د لخر یې ساوي او د قیامت پر ورځ باندې الله ماته ویلو چې جنت تلار شنو زبنت له ول چا وته وی چې ولی ویلې چې په پیغمبر علی السلام سره کوم سترګو مخامخ کېدل چې ماته ویلې چې حسنه تم د خلکو ملګری وي چې زمان وسې شهید کو نو د الله سره د سترګو د لګولو ځای پر خودل پکار دي دومره تجاوز د الله په نافرمانی کې نه دی پکار چې به بنده د الله سره نشي مخکې دی نو مالک یوم الدین واقدار د ورځې د جزا او د سزا دی مالک یوم الدین ګوره د مالک یوم الدین پورې الله پنځه صفات ذکر کړو یو لفظ د الله چې باغی باندې بحث شوی دویم رب دریم الرحمن څلورم الرحیم پنځم مالک یوم الدین علماء د پنځه صفاتونه ولې خاص کړو نو حافظ ابن قیم خو لنډه خبره ختمه کړې ده هغه دا ځکه خاص کړو چې د الله رب العالمین د نور ټول صفات رجعم دي پنځو صفاتونو ته کیږي یعنی دی پنځو صفاتونو د الله نور ټول صفاتونه راجمع کړي دي ځکه دی پنځو صفاتونو تخصیص وک او چې د بنده د پنځه صفاتونه د الله یاد کی الله رب رحمان رحیم مالک یوم الدین نو دې دومره مرتبه ته ورسېد او دې قابل شو چې دې اوس د خپل رب سره خطاب وکي او د الله سره خبري وکي نو سوي ایاک نعبد الله خاص ته عبادت کو او ایاک نستعين او خاص ته امداد غواړو ایاک نعبد الله خاص ته عبادت کو او ایاک نستعين او خاص ته امداد غواړو دا ایاک مفعول به مقدم ده د نعبد د پاره علماء لیکلي دي چې د ایاک را مخکې کو دا مفعول به خرجت طالبانو او دای مرتبه رستو را مخکې کو نو دا قاعده او قانون دی چې تقدیم د ما حقه تاخير چې د کوم څه مرتبه رستو دا او تر مخکې کو نو دا یفید الحصر والاختصاص دا په معنا کې تخصیص پیدا کوي نو موږ ځکه د خصوصیت معنا کو چې یا کنا عبدو الله خاص ته عبادت کو ولا نعبد غیرک ستانه علاوه د بل چا عبادت نکو الله ستاسو د عبادت په صفت کې هیڅ څوک نه شریکو ایاک نعبدو الله خاص ته عبادت کو و ایاک نستعين الله خاص ته امداد غواړو علماء وی دا دوه ټکی چې دي کنه دا دوه جملې وی دا د ټولو دینونو خلاصه ده د ټولو دینونو خلاصه ده د دې وجنه حافظ ابن قیم په تفسیر کړی ده هغه وی وسر الامر والخلق والكتب والشرائع د الله د حکمونو راز او د پیدایش راز دا څومره ارسه چې الله پیدا کړی دي والكتب والشرائع او د ټولو آسماني کتابونو د شریعتونو والثواب والعقاب او د ثواب او د سزا انتهى الى هاتين الكلمتين هغه په دې دوه جملو کې راجمع شوی وعليها مدار العبوديه والتوحيد او په دې باندې د الله د بندګۍ او د توحید مدار دی وې تر دې پورې ویلې شوی دی چې الله یو سلسلور کتابونه نازل کړي دي آسماني او دغه ټول خلاصه الله په دې دوه کلمو کې راجمع کړی دا او دا دوه هغه کلمې دي المقسومتان بين الرب والعبد نصفين چې د الله او د بنده په منځ کې نیمه شوی دي نیمه د الله د پاره او نیمه د بنده د پاره
او دا د جوامع الکلم نم دی ګوره که داسې ویلې وې چې ایاک نرکعو الله خاص تا رکوع کوو و ایاک نسجد الله خاص تا سجده کوو یا و ایاک نحج الله خاص تا د پر حج کوو و ایاک نصوم الله خاص تا د پر روزي نیسو دا خو ډېره ګرانه خبره وې کنه نو داسې کلمات الله راوړي دي چې هغه د جوامع الکلم نه دي دا ټول عبادتونه به ګردن نه کړي عبادت خو د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه چا تپوس کړو ول په قرآن کې الله بار بار وایي شي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يا ايها الناس اعبدوا ازما بندگانو عبادت ول عبادت څه ته وایي نو هغه د یو سوال په جواب کې یو کتاب لیکلی دی دا کتاب نوم دی العبودیه نو هغه څه وایي په دې اول سر کې د څه وایي العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله من الاقوال والافعال والاحوال عبادت د هر خبرې نوم دی عبادت د هر کار نوم دی عبادت د هر حالت نوم دی چې الله او رسول په خوشحالي بس اسانه خبره ده دا ټول خبرې په عبادت کې داخل شي کاغه رکوع کول دي کاغه سجده کول دي کاغه تلاوت کول دي کاغه حج کول دي کاغه روزنی ول دي هر څه دي او کو د هر اندام سره تعلق دی که په لاسونو کې که په خپو کې که په جبه کې که په وګونو کې که په سترګو کې دا ټول چیز د عبادت دي خو الا چې الله او رسول په خوشحالي وي چې الله او رسول په خفه کېدل نو ور به عبادت نه دی نو ایاک نعبد الله خاص تا عبادت کو ایاک نعبد الله خاص تا عبادت کو و ایاک نستعين والله خاص تا امداد غواړو نو بدی کې موږ د الله سره وعده کوو ورخه په هر منځ کې په هر رکعت کې موږ د الله سره وعده کوو چې الله خاص ته عبادت وکړو په عبادت کې بس الله څوک نه شریکو او وې او کسره ولېږي د بندگانو بندگی کوي او هر ناروا ته روا وي او یو روا او جایز کار ته ناروا وي دا خدای الله بندگی نشو غوري دا ډېر خطرناک خبره ده غوري ډېر خطرناک زمونږ استاد مقصد حیات چې څه ته وایي نو هغه د الله بندگی ده ګوره د الله عبادت ده لکه وروسته به راشي په سورة الزاریات کې الله فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما خلقت الجن او ما ندي پیدا کړی پیریان والانس او انسانان الا ليعبدون مگر د دې لپاره چې یوازې زما بندگی وکي دی یعبدون مطلب علماء په قران کې چې عبادت راغی کنه کل عبادت فی القران هي توحید په قران کې چې عبادت راغی دا به توحید په معنی یې ګوره د عبادت خود مکی مشرکان هم کو ورید الله عبادت نه کوسه او د الله سره په عبادت کې نور شریکان کول نو په قران کې چې الله وی اعبدوا زما بندگی وکي نو مطلب دا دی چې واځي زما بندگی وکي ګوره څوک برسب کې نه شریک وي نو د عبادت الله ته مطلوب دی چې موږ به د الله سره هیڅ څوک شریک نه کو دې ته مقصد حیات ویل کېږي دې ته د ژوند او د ژوندۍ خلاصه ویل کېږي مقصد حیات چې څه ته وایي د ژوند مقصد څه ته وایي دا ډوډۍ ګټل او رزق پیدا کول دا ګوري ضرورت ده یو مقصد یو ضرورت په مقصد او ضرورت کې فرق ده دا موږ چې ځل تناستیو کنه موږ د مقصد د پر راټول شي الحمدلله او یو څوک دنیا پسې منډې وای نو په ضرورت پسې منډې وای مقصد حیات د ژوند مقصد هغه د الله بندگی او د الله عبادت دی ګوره حدیث کې دا راغلی او حدیث قدسی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ابن آدم الله فرمایي چې ابن آدم اے د آدم بچیا تفرغ لعبادتي ځان فارغ کړه عبادتي زما د عبادت لپاره املا قلبك غنا واسد فقرك زبستا زړه د غنا او د بے پروايي نه ډک کوم د مخلوق نه مده بے پروا کوم چې سمې درکړې دي په دې باندې خوشاله کوم او ستا فقر او غریبي به ختمه کوم فقر او غریبي به ختمه کوم او کته زما عبادت نه کې نو املا يديك شغلا لا سن بدي د کار نه ډک کوم څه مطلب بس مصروف به لیوانه سپلنه به ګرځي ډوډۍ به مخ کې او ته به ورپسې دوړو تروړه به مخ کې او ته به ورپسې بس آرام او اطمینان بدی نه وزګاری کې بنا
ټول ورځ به مصروف یې ژوند کې به د چین او سکون نه او غریبي به هم د نه ختمه وګورې فقر بستانه مخکې او ته به ورپسې فقر به دې نه پرېږدي لکه د سوري به در پسې شاته نو حقیقت دا دی چې ګوره مونږ ته الله کم کارواله کړی دی الله وایي تاسې زما بندګي کوئ نو په رزق پسې به هم نه کړو وګورئ او حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لو انکم توکلتم علی الله حق التوکل که تاسې الله ته په صحیح معنو کې ځان وسپاره نو لرزقتم کما یرزق الطیر الله به تاسې له همداسې رزق درکړي لکه څنګه چې مرغوله ورکوي تغدو خماسا وتروح بطانا سهار چې د جال نه پاسي نو په ججوره کې یوه دانه هم نه هېڅ شی هم پکې نه خو چې کله ماښام راځي نو ججوره ډکه کړي ځان له هم په شپه تېره کړي او بچولی هم ترې ورکړي دغه شان توکل او بروسه په الله پکار ده د الله په عبادت کې ځان ستړی کا نو الله به دې په رزق پسې نه کړی ويرزقه من حيث لا يحتسب الله وي د دې طرف نه رزق در کومه چې ستا په وهم او ګمان کې به نه ګوره زمونږ یو غلطي ده او غلطي دا ده کنه زه کله کله سوچ کوم ماته څوک هم ټلیفون کوي یاره یو څه وظیفه راکړه نو وظیفه څه نه غواړي وظیفه دې نه غواړي وایي چې رزق مې سیوا شي وظیفه دې نه غواړي چې زوی مې نوکر شي وظیفه دې نه غواړي چې لور مې نوکره شي وظیفه دې نه غواړي چې یاره موږ ته ښه روزګار میلاو شي وظیفه دې نه غواړي چې یاره زه MNA او MPA شم وظیفه دې نه غواړي زه منسټر شم وظیفه دې نه غواړي چې مال الله کور راکړي یعنې موږ چې څومره وظیفې کوو د دنیا دپاره یې کوو یو ابۍ دلته راغلی و نو ما ورته ویل ابۍ ویل چې بچیا ما ورته ویل زه له وظیفه در کوم ویل چې بچیا زه خو ډېرې وظیفې کوم سار نه شروع وکړه سار مې زوی له کوم بیا مې ګور له کوم بیا مې لور له کوم بیا پلاني له کوم نو ما الله هم پکې څه کېږه نو بس صرف دغه دنیا دپاره وظیفې کې یعنی موږ چې دا بندګي کوم د دنیا دپاره کوو چې الله زموږ دنیا سمه کړي نه دا بندګي د الله د رضا دپاره کول پکار دنیا د چا ده یاره تاسو نه تپوس کوم دنیا د چا ده دنیا د الله نه ده مونږ خو مجازي مالکان الله ګرځولي په دې دنیا کې مجازي ملکیت د رستو براشي کنه چې د الله مالک یوم الدین وي کنه تخصیص یې ولې وکړو ولې الله صرف د قیامت د ورځې مالک دی نو علماء یو جواب دام کړی دی چې ګوره په دنیا کې الله د انسانانو له مجازي ملکیت ورکړی دی دا مې پټی دی او دا مې مارکیټ دی او دا مې پلاټونه دي او دا مې پلازي دي او دا مې دا دی او دا مې هغه دی دا مې کرسۍ ده او دا مې وزارت دی دا مجازي ملکیت دی خو د قیامت په ورځ باندې به الله دا مجازي ملکیت هم ختم کړي دا هر څه به ختم شي الله به اعلان وکړي چې لمن الملک اليوم نن د چا څه اختیار شته نن د چا په څه شي باندې څه ملکیت او اختیار او واک چلی لله الواحد القهار او د دنیا خو د الله ده که مونږ الله راضي کو او د خپل عبادت مقصد مونږ دا وګرځاو چې زمونږ رب مونږ راضي کو نو د دنیا به د الله د خپل راوړي ګور په حدیث کې دا راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اتته الدنيا وهي راغمه دا دنیا به الله د خپل ذلیل راولي وره او کته په دنیا په څیر ګرځي غاړه ورکړې دا دین ته نه وزګار نو بس دین لاړې او دنیا به د پلاس در نشي وره دنیا کې چې څومره بے رغبت وي الله به دنیا درکوي دا حقیقت دی نو موږ چې دا کم عبادتونه کوو کنه د دې مقصد د الله رضا وګرځوي چې زما رب زما نه راضي شي دنیا څه شی دی دنیا څه شی دی هلته موږ سعودي کې یو ملګري راته سي یو ملګری دغه استاد خو ورغلی نو هغه د کائناتو په دې نظام خبرې کولې کنه چې د الله دومره وسیع کائنات دي کنه او دومره وسیع مخلوق دی قسم دی دنیا پکې هیڅ شی نه دی زرم پکې دنیا نه ده دنیا دونه وړوکی شی دی نو ما یا الله ما چې دومره لوی دنیا ده سره ده نو موږ لږ کې مدرسې لږ ځای هم راکړو نو الله مدرسې لږ ځای هم راکړو کېدای شي موږ د خپل ذهن مطابق دا لږ ځای غوښتلی او ځکه یې لږ راکړو اوس ته نور هم ډېر غواړو نور به هم راکړي زما د خبرې مطلب دا دی چې ګوره د خپلو عبادتونو د خپلو وظیفو او د خپلو نفلي او فرضي عباداتو مقصد دنیا مه ګرځوئ چې زما دنیا ښه شي د الله رضا چې زما رب زما نه رضا شي نو چې الله راضي شو نو بیا الله وی اتته الدنيا وهي راغمه الله وی ويرزقه من حيث لا يحتسب
د په خیال او ګمان کې بم نه الله به دغه طرف نه د رزق ورکړي ما خو ته واقعا په تیر درس کې ویلې وکنه چې دغه واقعا لیکلې ده د امام زهبي هغه وی د نبی له سلام زمانه کې یو ځل یو صحابي وغه تش میتیاز کولې میتیاز ته ناستو د چې په پټي کې کنه نو په پټو کې اکثر د موږ د سوري ول مگر وته په خله کې د زمانه چې کوم کرنسي او بس روپۍ وسره او رويست له باندې پرې خوده بیا لاړه بلې راوړه باندې پرې خوده بیا لاړه بره نو چې هغه پاره غیدنو خډیر روپۍ جمع کړې وي نو دیم په تماشا شو نو به چې کله فارغ شونو انتظار یې کوو خو مګ بیا راونه وتله نو هغه پیسې راواغستې د څه کو نو وګنه چې بس ما مونږ بیا دې مونږ جیب کې واچوا راغې نبی له سلام دې قصه وکړه ول الله پیغمبر د قصې چل وش نبی له سلام تو فرمایل ول دا ستا رزق چې الله تعالی در ورسو خپل ضرورت کې ولګاو نو زموږ استاد موږ د قصه کوله نو هغه موږ ته وی چې هغه خو چون کې په اردو کې خبرې کولې نو هغه به دسې وي چې دا قصه به وکړه دسې به وي ول صحابه کرام کو رزق چوہوں کے بلوں سے ملتا تھا اور ہمارا سارا پیسہ بلوں میں چلا جاتا ہے دا د کور بل له دا د گیس بل له دا د بجلی بل له دا د ټلیفون بل له دا د بل شي نو زمونږ پیسې غونډې په بلونو کې لاړ شي او هغه ته د مګو د سړو نه روپۍ ملاوي دلې وره حقیقت دا دی کنه زمون په الله باندې یقین کمزور دی ډیر زیات که په الله باندې یقین صحیح جوړ شو او دا عبادتونو مقصد منګه د الله رضا وګرځولې زمونږ رب راضي شي بیا به هیڅ نه ګوري دنیا بم خډېري الله بم پس نه کړی کله ګمینو په غلګه به خوشاله مړه دام ګور لوی نعمت ته چې تعالی الله سره درکړي ته په دې باندې خوشاله شي د بل بجیب کې روپۍ نشماري دا ځان لوی مصیبت ده چې ټول عمر د بل گاڑی ته ګوري د بل پیزار ته ګوري د بل جامو ته ګوري د بل جیب ته ګوري چې دا خو زمانہ خده نو په دې باندې الله یو کم سل نعمتونه کړي هغه ته نه یادو خو یو به نه کړي د بل څه وسري بس اقي ته ګوري د الله نه ګیلو شي کوي چې الله تقدیم مال نه دی را کړي الکه د الله بندا ته خپل بدن ته وګوره چې الله په سلور څنګه روغ پیدا کړي هغه انسان ته سوچ وکړي چې سترګې پسې نشته دی هغه انسان ته سوچ وکړي چې لاسونه پسې نشته هغه انسان ته سوچ وکړي چې په خپل شل پیدا کړي او تولیږي غریب په دې ځمکه روان دی هغه انسان ته سوچ وکړي چې په کټ کې پروت دی او میتیاز مولا بل پاکي انسان ډېر ناشکر دی په دې خبرو ورو سوچ نه کوي نو مالک یوم الدین واقدار د ورځې د جزا او د سزا ده ایاک نعبد الله من خاص ته عبادت کو خاص ته عبادت کو نو بدی کې موږ د الله سره د بندګۍ وعده وکړه چې الله یوازې ستا بندګي وکړو د بل چا بندګي بنا کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ او خاص ته مدد غواړو الله خاص ته بندگی او عبادت کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ او خاص ته امداد غواړو د اسبابونو لاندې د چانه مدد غوښتل په دې کې شرعاً څه بدی نشته ده علماء لیکلي دي حافظ ابن قیم د پیدې په تور یو خبره لیکلې ده او دا ډېر د پیدې خبره ده تاسو ته به مو وایم چې د عبادت حقیقت د بندګۍ او د عبادت حقیقت دا په اصول سيزونو کې ده ذلت او محبت یعنی چې په بنده کې انتهایی عاجزي وي انتهایی محبتی د الله سره د دې وجنا وې د الله رب العالمین محبت د لوی عبادت ته او الله تزان ذلیل کول الله تزان عاجز کول د لوی بندگی ده په دې باندې الله خوشالي د دې وجنا د الله لپاره قرباني ورکول جهاد کول د دې ځنه حج لتل او د دومره مشقت برداشت کول د قران مجید سره تعلق ساتل او د الله رب العالمین نمونه او صفاتونه غبار بار کول او غل وستل د لوی عملونه حسابيږي په شریعت کې او دا د الله د محبت تقاضي دي کنه
او دویم عاجزی او ذلت ته ګوره دا رکوع کول دا سجده کول په دې الله ولې خوشحالي ځکه په دې کې ځان الله ته ذلیل کول دي ځان الله ته عاجز کول دي په دې کې خشوع ده په دې کې تواضع. اوس که تاسو یو کس وایي چې ما ته رکوع وکړه کنه دا څومره لوی بېزتي خلک د ځان ګڼي یا تا ته څوک وایي چې ما ته سجده وکړه نو خلک یې څومره لوی بېزتي د ځان ګڼي او موږ د الله مخې ته ځان نهایت عاجز کوو نه رکوع الله ته کوو سجده الله ته کوو د تندې په دې ځمکه باندې کېږدو په دې خاورو کې نو په دې کې انتهایی تواضع ده عاجزي ده پکې ذلت ته پکې په دې باندې الله ډېر زیات خوشحالېږي ګوره. او د دې وجه نه په قرآن کې الله فرمایلی دي او حدیثو کې هم دا راغلی دي چې هغه کارونه او هغه څیزونه چې هغه د الله محبت کموي د هغې نه الله موږ منع کړي. لکه مثلا د دنیا محبت شو د مالونو محبت شو د ښځو سره انتهایی مینه شوه د اولاد سره انتهایی مینه شوه هغه کارونه چې تا د الله نه غافله کوي د الله د بندګۍ نه دي غافله کوي د دې نه الله موږ منع کړي. لکه علی سبیل مثال زه ته څو څیزونه وایم اسمال الازار والقمیص والعمامه پنسې په ځان پسې راښکل د ګیټو نه ښکته کول کمیس دومره اوږد کول چې تا پسې شاته راښکلی کېږي څادر دومره دا کول چې په ځان پسې شاته راکاږي یا پټکې دومره اوږدول شاته چې په ځان پسې راکاږي د دې نه په حدیث کې منع راغلی ده ځکه په دې کې تکبر دی په دې کې لویي ده او لویي او تکبر د الله څخه خوند کوي د بنده سره نه کوي د دې نه الله موږ منع کړي. یا لکه مثلا د سپینو زرو د سرو زرو په لوښو کې خوراک کول د دې نه د الله پیغمبر موږ منع کړي او په دې کې تکبر دی عاجزي ده د الله د بندګۍ نه سړی اړوي دا څیزونه. یا لکه مثلا ډیر فاخر او قیمتي لباس اچول د دې نه په حدیث کې منع راغلی ده. لکه په یو حدیث کې دا راځي امام ابو داود نقل کړی دی چې من ترک لبس ثوب جمال تواضعا لله تعالی چا چې ډیر فاخر او قیمتي لباس پرېښودل له څه دپاره تواضعا لله تعالی الله ته د عاجزۍ په طور باندې نو دعاه الله تعالی علی رؤوس الخلائق د قیامت په ورځ به الله د ټولو خلکو په مخ کې راوغواړي حتی یخیره فی ای حلل الایمان شاء الله به ورته وایي چې ستا کومې جامې خوښي بس ویغونده ښایسته ښایسته جامې به ورته مخې ته کېږي چې تا په دنیا کې د تواضع د عاجزۍ دپاره قیمتي لباس پرېښی او نه دی اچاو راشه په دې جامو کې ځان له خوښه که او ځان له دې واغونده نو ټول خلک به بربنډي او دته به الله دغه قیمتي لباس واچوي. د بنده څه عاجزي خوند کوي تکبر او لویو څه خوند نه کوي وره او د الله پیغمبر وایي چې څوک ډېر فاخر او قیمتي لباس د عاجزۍ په طور پرېږدي د الله دپاره نو الله به له دومره لوی انعام د قیامت په ورځ باندې ورکړي. لکه حدیث کې دا هم راغلی دي وایي په ډډه باندې چې ډډه دې والي که نه خوراک مه کوه الاکل متکئا دې کې تکبري لویي پکې نو د الله پیغمبر وایي تاسو خوراک کوئ نو داسې خوراک مه کوئ تا ډډه والي خوراک کې نیغ شه ورته دې کې طبي نقصانات هم ډېر دي خو اصل دا د تکبر نښه ده داسې مه کوئ وایي. یو ګوره حدیث کې دا راځي نبی علیه السلام فرمایي اجلس کما یجلس العبد وایي چې داسې کینم لکه څنګه چې یو عام بنده څنګه کیني او آکل کما یاکل العبد او خوراک هم داسې کوم لکه څنګه چې یو عام بنده خوراک کوي فانما انا عبد ځکه زه د الله بنده یم. ګوره څومره عاجزي و پیغمبر علیه السلام کې ځینې خلک هغه ګورې ستاسې په ځمکه خوراک ته نه کیني که هغه تا د نورو خلکو په شان په عامو کرسو کې کېنو نو په دې باندې هم خفه کېږي وایي ته ما ته وګوره ته د نورو خلکو ته وګوره که هغه له دې په واده کې د عامو خلکو په شان خوراک ورکړو نو په دې باندې هم خفه کېږي وایي زه د عامو خلکو سره برابر کړم زه خو غټ سړی یم. دا ګوره ډېرې خطرناکې خبرې دي په دې باندې الله بنده د خپل خیر نه محرومه کوي وره د خپل رحمت نه جدا کوي. تکبر او لویي دا بالکل په زړه کې نه دي راوستل پکار چې کله د سړي په زړه کې لویي راشي که نه بس اعوذ بالله ویل پکار دي چې الله د دې تکبر د شر نه ما محفوظ وساته. حدیث کې دا هم راغلی دي نبی صلی الله علیه وسلم وایي متیطا دا په ناز او نخرو باندې ګرځېدل په دې ځمکه متیطا دې ته ویل کېږي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي اذا مشت امتي مشیة متیطا کله زما امت دا د نخرو مزل شروع کېږي که نه نو دا د قیامت انتظار بیا تاسو کوئ
اوکړ کرچر نه چوته وي پناز او نخرو باندې تلل پلارو نو چې نه کوم پناز او نخرو رواني ولکان ځان نه پناز او اسمان ته ګوري زمکه تم نه ګوري او د ناز او د نخرو مزل د الله نه دی خوخه ګور حدیث کې راځي د الله پیغمبر به څنګه ګرځیده په دې زمکه دسه به ګرځیده تا به یو کده شي ګوري پورته به نه قتل دومره عاجزي وکړي اغرز میں عرب عالم کتاب میں کہتا نو هغه دې چی په ظاهر لیکلو نو ولدا شین چې ده کنه ولدا منبه ده کته زمانه خوب وتختین ول شنه چای په خیر الله او ولدا سره چې او د پيو چای د سره ولدا منوم ده سوی له خوب ورولي زمو خدا خیر له عام طور چې چی ګډ دیو کو بس چای نه وتخت خوب ده وتختې ده د څه نه ده هغه وی تجربه دا وی چې دا شین چې منبه دی دا سړی نه خوب تختی او دا سره چې او تور چې نه پيو وی دا منوم دی دا سړی له خوب ورولي نو چې په خګي خو هغه دلته کیدي نو هغه یې خشي په خبرو جو هغه خشي نو نبی صلی الله علیه وسلم د ناز او د نخرو د مزل نه من ګور زنانه چې دا مزل کوي کنه ګور حدیث کې د زنانو د پاره تستر غوړه دی وی زنانه چې څومره پټي کنه عمره غوړه ده دا پټواله او تستر د زنانه د الله ډیر زیات خوښ دی نو چې په لار باندې دینو چې غټه بورقه په سر کړي ته بورقه نه بغیر باندې زموږ تخبیه د کالجونو سکولونه نه دي یاره الله دې استادانو ته هدایت وکي خو یو جنې بورقه نه اچي الا ما رحم ربي اپیشنی بورقه چولی نو څه بورقه مړه غزان چې پیشنی بورقه شي بس بورقه نو د عربو خزم پیشنی بورقه اچي هغه دومره کولاوي کنه او دومره پټي چې والله ک د زنانه یو زیم وویني د لاسون ته دستانه چولی او په بدن کې د بورقه دومره کولاوي کنه چې ته بالکل نه محسوسه چې بدن کم ځای ته په نظر باندې راشي خپل ته جوراب چولی لاسون ته دستانه چولی او بیا د پیشنی بورقه کې د غي او د غي پرده په مخ را چولی نو بالکل پته نه لګي د دې زمنګ د کومل پښتنو غټه بورقه چې دینم پکې خپرده د پاغي کې ولته زمنګ زنانه چې په نوم پیشنی بورقه واچي سترګې ښکاری مخ ښکاری یا ماسک چولی لو پټه داسه پرده شوسه دا ګوره د ناز او د نخرو ګرځیدل دي د الله بدی شي او یا په لار باندې چې زینو د لباس هم نه چي چې هغه براقي پړقیدون کې لباس یا ډیر تیز رنگي چې د خلکو توجه را ګرځي کله چې جامو کې زنانه ګرځي یا بده شلو پټه کې دام د ناز او د نخرو ګرځیدل دي ګوره چې په لار باندې زینو پازیب او د سيزونه هم نه چي چې هغه اوازونه کوي او د خلکو توجه ځان تر ګرځي کې زنانه دا پازیب یا چولې او د شړم شوم ګنګړي ځان ته چولې دي او سړو توجه را ګرځي نو ګوره دام د ناز او د نخرو مزل پیغمبر علیہ السلام وی زنانه چې بلا رزینو عطر او خوشبو هم نه مګي که په پردي سړی باندې خوشبو وراله دا نعوذ بالله دا بدکارو په سب کې شمار لیکي د قیامت پر ورځ باندې نو کوم خوشبو عطر او پرفیوم استعمالي او بلارو باندې شي کنه دام د ناز او د نخرو مزل لګوي او کو پیزار په پوکې بلار باندې تلو د پاره د څه پیزار په پوکې چې هغه ټقا نه کوي چې ټقا کوي او د سړو توجه ځان تر ګرځي دام د ناز او د نخرو مزل لګوي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت کله د ناز او د نخرو مزل شروع کی کنه به د قیامت انتظار کوي دا ولې دا د تکبر نه خېدي دا د لوی نه خېدي دا د بندګۍ او د عبدیت سره منافی خبرې دي متصادم او ټکراو خبرې دي مسلمان به دې نه ځان ساتي وره حدیث کې نام راغلی نبی علیہ السلام وایي دا انټکه او لی او عندي دا ټکی باندې استعمالوي چې دا زما دي او زما سره او زو کنه ځان پارڅ کې سړی یادای ما دا وکړو زه بد څه وکم او مونږ د څه وکړو مونږ بد څه وکړو دا ټکی هم نه بنده وسی د بس زوري ځکه دا شیزونه د عبدیت منافی دي د الله پیغمبر وایي د درندگان چې دي درندگانو په سرمنو بم نه کینای ناس ته پاسته به درندگانو په سرمنو نه کوي ای ترکی او فلم د چلیږي د خلک ګوري پاکی چې اکثر ګوري نو غي درندگانو په سرمنو باندې کی شرم خان نه دي شرم خو درنده نه کنه دا ګوري د الله د پیغمبر تعلیمات نه دي ښا دا د عاجزۍ منافی نه استه ده عاجزي دا چې کمزوري سیس باندې کېره او یا لکه حدیث کې دا امر غلي دي نبی علیہ السلام وایي چې کوم
ریخمی پالان دی کنه په اوخ د پاسه کینی یا په اس باندې د پاسه کینی او د ریخمونو کما کرسی تعالی جوړه ده په دې بم نه کینی دام د عبدیت منافق خبرې دي د متکبرینو ناسته ده سړی به ریخم نه استعمالی دا حدیث کې من راغلی ده یا د اختبم دومره نوګ دی طول الجمعه چوته ویل کیږي دا سړی به دومره نوګ دی چې دې ځونه خطه واړه بملا دی پرتی دم د متکبرینو دغه د عمل له نه خیره حدیث کې دام راغلی دی چې الله يتعاقبه رجلان ځان پسې بروس ډېر خلک هم نه روانه وره دا جذبانه سبب دي مولیانو لیډرانو کړي رسیات چې ما پسې شاته اروغه ولخر رواني او زته مخ کې دا ډېر خطرناک عمل له وره حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا په زړه کې دا جذبه را پیدا شي چې اي تمثل له الرجال چې خلک را د لاس په نامو ودري خلک می استقبال ته ودري دا موږ د مؤمن شان او صفت نه ده بس دا بیماری به موږ ټولو کې دا غواړي خطرناک عمل له زما د ټولو خبرو مطلب دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته دا تعلیم را کړی دی چې بنده به هر کار نه ځان ساتي چې هغه د عبدیت د تذلل د عاجزۍ سره منافي شي منافي خبره منافي حالغې نه به ځان ساتي بس بنده عاجزه ګور عبد دا په عربی ژبه کې تعبد په عربی ژبه کې په لغت کې تعبد ویل کېږي انتهایی عاجزۍ ته انتهایی ذلت ته د پوخ روډ ته عرب طریق معبد وایي طریق معبد څه مطلب بالکل اوار عاجزه چې ته په څنګه ځي بس ځپي بنده به دقه شي لکه د پرتې لارې او د اوار لارې به د مسلمان د الله هر حکم ته به د غاړه ایخي د الله هر حکم به د قابل قبولي د مسلمان د عبادت غرض او مقصد بدای چې د الله بندگی کوم یو خدا د الله حکم دی د الله حکم دی او زما د پیدایش مقصد هم دا دی چې د الله بندگی وکم او بل دا چې خپل رب رضا کم او بل دا د الله تعظیم دی نو په طریقه بس د الله تعظیم کوم دا د الله شکر ادا کول دی نو د الله شکر ادا کوم ایاک نعبد الله خاص ته عبادت کوو ایاک نستعين او خاص ته امداد غواړو دی ایاک کې علما وی د غائب نه مخاطب ته انتقال وکړو دې ته التفات ویل کی په غټه نحو کې ته التفات ویل کی چې ته یو دم د چلېږي د یو غایب سړی صفاتونه کې به یو دم یو کس مخاطب کی نو دا التفات د غایب نه مخاطب ته د محبت لپاره خلق کوي دلته د الله سره چون کې د مؤمنانو مینه او محبت ته د غایب خبرې کې دی یو دم التفات کو یا کنا عبدو الله خاص ته عبادت کوو ایاک نستعين او خاص ته امداد غواړو خاص ته عبادت کوو ایاک نستعين او خاص ته امداد غواړو ایاک نستعين الله خاص ته امداد غواړو یو خو هغه امداد دی چې بندې د اسباب لاندې د چانه وواړي یو سړی دی او تن دی هغه سره اسباب شته دی او ته دغه نه مدد غواړي نو دا جائز ده خدام افضل او غوره خبره نه ده لکه ژوندې سړی دی ته دغه نه اوبه غواړي پیسې ته غواړي بل څه ته غواړي یعنی د اسباب لاندې خبرې دي دغه په وس کې دی ته مدد غواړي نو دا شرعاً جایز دی بده کې څه بدی نشته قرآن کې بشمار مثالونه دي ذوالقرنین په واقعي کې راغلي دي چې ذوالقرنین چې کله د یاجوج او ماجوج د خلکو په منځ کې دیوال وا نو خلکو ته ویل اعینونی بقوه زما سره تعاون وکي په سړو په مټو باندې اما سره نور سره ډیر دي خو تاسو سره صرف د زور لګ تعاون او طاقت را سره وکي دغه سره وکي مدد را سره وکي موسی علیہ السلام نے سړی مدد غوښتنه وکنه په واقعا کې راځي د موسی علیہ السلام چې فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه چې موسی علیہ السلام نے پرون مدد غوښتله نو هغه سړی وته بیا چغي والی یا لکه دغه په باره کې راځي د عیسی علیہ السلام باره کې چې من انصاری الی الله څوک دي چې زما مدد به وکي د الله د دین په باره کې به زما مدد څوک وکي فلما احس عیسی منهم الكفر سوره ال عمران کې براش
فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله. نو هر کله چې محسوس کو عیسی علیه السلام دا غینه کفر نو قال وی فرمایل من انصاری الی الله سوک دیم دادیان زما په دعوت پیش کولو کې د الله طرف ته چې د الله طرف ته زما سره دعوت پیش کی په دې کې به سوک زما سره مدد او مرسته وکي. منګم دیني واجب مولا ته پرې خیر کنه چې مولا سے بدعوت کوي او نور خلق ټول فارغ دي. مدرسه به صرف مولا صاحب چلے او خلق به ټول فارغي نه. دا ټول مشترک ذمہواری ده زمونږ استاد د نارینه او زنانه او د عام او د خاص او د ټولو مشترک ذمہواری ده چې د الله د دین دعوت به چلی دین به زده کوي. نبی صلی الله علیه وسلم د حج په موقع باندې خلکو ته اعلان کړو لکه څنګه چې عیسی علیه السلام کړو. نبی علیہ السلام مدد غوښته او د خلکو نه ځکه چې د خلکو په وس کې وا. نبی صلی الله علیه وسلم د حج په موقع باندې اعلان وکړو ول سوق دې چې ما د ځان سره بوزي خپل قوم ته چې زاغي د دعوت ورکم ځکه د قریشو منع کړي ما چې د الله کلام خلکو ته ورسوم. زه قریشو منع کړي ما چې د الله کلام خلکو ته ورسوم. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم هغه په مکه کې ولاړ د حج په موقع باندې په دې مینا کې او په عرفات کې او خلکو ته اوازونه کوي ویل څوک نشته چې ما د ځان څه بوزي زما مدد وکي خپل کلی او علاقې ته مې بوزي. فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي ویل ځکه زه قریشو منع کړی ما چې زه خپل رب کلام خلکو ته ورسوم. ویل څوک نشته چې زما مدد وکي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مدینی انصار لبیک وی ول منګه حاضری منګ د خپل کلی او علاقې ته بوتلې شو. دا ګور ډېر لوی قربانی ده چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ټوله مکه تنگ شوی و اچا او تغاړه نه خو دا او د مدینی انصار او تغاړه کې خو د مدینې ته بوت. مفتی محمد ابراهیم محمدی